قدرمندو مونږ داسې کوشش کوو او دا ذمہداری د علماء کرام هم ده او دا ذمہداری د مسؤلین هم ده او دا ذمہداری زمنګ د ولس هم ده چې یو بل سره په هماهنګي او په همکاري نظام اسلامی تطبیق. علماء کرام او مسؤلین ډیر ذمہداری لري نسبت د عام ولس او ملت نه. تاسو ته معلومیږي امامت دوه قسمي، یو صغرا دویم کبرا. امامت صغرا هغه د داخل مسجد یک شیخ مفتی عالم امام است، امامتی را انجام میتن. و امامت کبرا همین است که سر چوکی و کوچ شیشته وقتی که حاکم عادل و انصاف کننده باشه، همی عدل انصاف د جامعه اثر خواهد کرد مثلی آفتاب واری. چې د دنیا او د قدرت وزړه تیر نکړي، مینه د اولس وکړه نفرت چې زړه تیر نکړي، مینه د اولس وکړه نفرت چې زړه تیر نکړي.